العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دا الله عز وجل په توفیق سره را رسیدلیو په سلسله د مختصر تفسیر او ترجمه کی تفسیر د سورة الاحزاب کی مخکې مونږ لګیو یو دیرشتم نمبر آیت ته را رسیدلیو. په دې آیتونو کې الله عز وجل خطابات کول د پیغمبر بیبیانو ته. نو دې آیت کې خطاب کوي چې تاسو چرته تابعداري شوئ د الله او د رسول او نیک عمل هم کو نو ډبل اجر به تاسو ته میلاویږي، 2 کرت. مخکې ورته ویل چې تاسو چرته نافرماني وکړه او یا تاسو ګناه ته راتګ وکړو نو تاسو ته به 2 چند عذاب میلاویږي. دلته ورته وایي چې که تابعداري مو وکړه، تقوا مې اختیار کړه، نو تاسو ته به 2 چند اجر میلاویږي. الله عز وجل فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ومن یقنط منکن لله ورسوله. او چا چې تابعداري وکړه ستاسو نه د الله او د رسول دغه، یعنی تقوا یې په ځان کې راوسته، نو اوچته درجه هغه دا ده چې تاسو کې تقوا راشي. او دا ستاسو لپاره ډېر اوچته درجه ده چې تاسو د پیغمبر بیبیانې وئ، ستاسو بدن د هغې د بدن سره لګېدلی دی. او د چا بدن چې د پیغمبر د بدن سره ولګي نو هغې ته اور نه رسي. دا اوچته مرتبه ده. او د الله او د رسول تابعداري مو وکړه او د هغې سره هم نیک عمل ملګری کړه. وتعمل صالحا، او عمل مو که نیک، نؤتها اجرها مرتين، نو وربکو مونږ هغې ته اجر د هغې 2 کرته اجر. واعتدنا لها رزقا كريما، او تیار کړی دی مونږ هغې لره رزق عزتمن. نور خطابات کوي ورته: یا نساء النبي، ای بیبیانو د پیغمبر، لستن كأحد من النساء، نی تاسو پشان د هیچا د نورو، د هیچا پشان ته نه وي، من النساء د نورو زنانونه. ان اتقیتن، که چېرته تاسو تقوا کوئ، فلا تخضعن بالقول، نو تاسو نرمي مه کوئ په وینا کې. تقوا اداب ورته بیانوي چې تقوا څه ته وایي. تقوا دام ده چې خپلې خبرې کوئ نو دا په ناز ادا سره خبرې مه کوئ. ځکه چې کوم سړی بیمار دی، هغه په زړه کې مرض دی او شهواتو، هغه به په فتنه کې به پرېوځي، غلط سوچ او تمه به وساتي. فیطمع الذي في قلبه مرض، نو تمه به وږي هغه سړی چې د هغه په زړه کې مرض دی. وقلن قولا معروفا، او ویې وایي تاسو وینا معروفه. معروفه وینا هغه ده چې د شرع مطابقي، دغه خبرې کوئ. وقرن فی بیوتکن، او اوسیږئ په کورونو خپلو کې. ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولى، او مخ ښکاره کوئ ډول او سینګار په شان د جاهلیت زوړ. تبرج د جاهلیت والا او ډول سینګار د هغې په شان ته به نه ګرځئ، د هغې په شان ته ډول به نه کوئ، د هغې په شان ته مزل به نه کوئ. او ځکه چې هغوی به څه کول، د جاهلیت والاو باریک لباسونه، بربند لباسونه چې په هغې کې به بدنونه ښکارېده او په هغې کې به مټې ښکارېدې، پنډۍ به ښکارېدې او په سرونو باندې به لوپټې نه وې. نو دغه شان ته کار به نه کوئ. او اوس هم د نن سبا چې کوم لباسونه دي د بعضې زنانو، همغه جاهلیت والا لباسونه دي. نو دا لباسونه به تاسو نه کوئ. ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولى، هغه زوړ جاهلیت هغه اوس هم راتازه شوی دی په خلکو کې. واقمنا الصلاة، پابندي کوئ د مانځه، د مونځ پابندي سره په انسان کې حیا پیدا کیږي. نو په دې وجه ورته الله امر وکړه چې حیا ډېر ضروري شی دی
او د دین احکام عمل په تاسو باندې هغې باندې عمل تاسو ته آسان شي. وآتینا الزکاة ورکوئ زکات، واطعنا الله ورسوله تابعداري کوئ د الله او د رسول د هغه. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، یقینا غواړي الله چې لرې کړي تاسو نه پلیتي. الرجس نه مراد هر قسم پلیتي ده او هر هغه شی چې الله او رسول هغه خوښ نه ګڼي او د هغې بدې شي، د الله او د پیغمبر بدې شي، هر هغه ګناه چې هغه د الله او د رسول بدې شي او هغې په خفه کېږي پې الله عز وجل، دقې ته رجس وایي. او د تبرج او د جاهلیت چې کومې ویله چې د زینت او ډول مه کوئ، په د دې نه کولو سره د انسان نه دا ګندګي ځایله کېږي. او په منځونو سره وروسته ورته ویل چې منځونه کوئ، زکات ورکوئ، نو په دې منځونو سره او زکات سره صفایي راځي، په دې سره ایمان تازه کېږي. ایمان تازه کېږي نو یو صفت د تخلیې شو چې ځان نه به پلیتي لرې کوئ، ګناهونه او بد کارونه به نه کوئ. او دویم د تحلیې صفت دی، د ښایست چې هغې سره منځونه دي، اذکار دي، زکاتونه دي، دې سره پاکي راځي، دې سره ښایست راځي. نو تاسو به پاک شئ د بدو کارونو نه به پاک شئ او په تاسو کې به ښکلي صفتونه راشي. او دا مطلوب دی، انسان تخلیه کول د ګنده صفتونو نه ځان خلاصول او بیا په ځان کې ښکلي صفتونه پیدا کول. انما يريد الله، یقینا غواړي الله، ليذهب عنكم الرجس اهل البيت، چې بوزي تاسو نه پلیتي، لرې کړي تاسو نه پلیتي ای د کور والاو د پیغمبر. ويطهركم تطهيرا، او پاک تاسو لرا په پوره پاکوالي سره. واذكرنا، او نور احکام ورزخی. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن، او یادوي تاسو چې لوستلی شي په تاسو باندې په کورونو ستاسو کې، من آیات الله والحکمه، د آیاتونو د الله او د حدیث د پیغمبر. حکمت حدیث د پیغمبر ته وایي. کله چې زنانه خپلو کورونو کې په اذکارو باندې، په منځونو باندې، په تلاوتونو په هغې باندې مصروف شي که نه، نو بیا ورانې هم نه کوي، فساد کارونو ته هم نه وزګارېږي، بیا فساد نه جوړوي، فساد بیا نه جوړوي زنانه. نو دا هم ضروري دي. او کله چې وزګاري که نه، بیا په دې قصو کې اخته نو فساد جوړوي، فساد. د دې وجې نه دی مصروفه کول پکار دي. ان الله كان لطيفا خبيرا، یقینا الله دې بارک سيزونه لیدونکي، خبيرا او په هر څه باندې خبردار دی. ان المسلمين والمسلمات، یقینا مسلمانان سړي او مسلمانان ښځې، والمؤمنين والمؤمنات، مؤمنان سړي او مؤمنان ښځې، والقانتين والقانتات، تابعدار سړي او تابعداري ښځې، والصادقين والصادقات، او رښتیني سړي او رښتیني ښځې، والصابرين والصابرات، او صبرناک سړي او صبرناکي ښځې، والخاشعين والخاشعات، عاجز کوونکي سړي او عاجز کوونکي ښځې، والمتصدقين والمتصدقات، او صدقه کوونکي سړي او صدقه کوونکي ښځې، والصائمين والصائمات، او روژه نیونکي سړي او روژهدارې ښځې، والحافظين فروجهم والحافظات، او حفاظت کوونکي سړي د عورتونو خپلو او حفاظت کوونکي ښځې، والذاکرین الله کثیرا والذاکرات، او هغه سړي چې یادونکي الله لره ډېر، او هغه زنانه چې یادونکي. دا خلک چې دي، دا کوم صفتونه چې ذکر شو، دا آیات د زنانو په باره کې خاص آیات دی. او دا هغه وخت کې نازل شوی چې کله زنانه راغلې او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې تپوس وکړو چې دا څه وجه ده چې په قرآن کې همداسې د سړو ذکر کېږي او د زنانو ذکر پکې نه کېږي. نو الله دې کې د ښځو تذکره هم وکړه. مسلمانان سړي او ښځې دا ټولو ته شامل دی چې الله ټولو له اجر ورکوي. چا کې چې دا صفتونه وي هغه سړی دی او که ښځه دی. مسلمین والمسلمات چې هغه تابعداري د الله حکم مني، بل ایمان هم پکې، ظاهري اعمال پکې، ایمان هم پکې،
او د الله د رسول تابعداري رښتینې وینا کوي صبر کوونکي دي عاجزي کوي الله ته او د دې سره صدقې مور کوي او روجم نیسي حفاظت هم کوي د خپلو فرجونو او د عورتونو حفاظت کوي او دې سره الله هم ډېر رایادوي نو دا ښکلي صفتونه دي په دې صفتونو باندې الله د دې نه راضي کېږي الله تې راضي کېږي او کله چې الله عز وجل د دې نه راضي شي نو الله یې جنت ته بوځي اعد الله لهم مغفرة تیار کړی دی الله دوی لره بخنه واجرا عظیما او اجر لوی وما كان لمؤمن ولا مؤمنة او ندی جایز د یو مؤمن سړی او د مؤمن ښځې دپاره اذا قضى الله ورسوله امرا کله چې فیصله وکړي الله او رسول د هغه د یو کار ان یکون لهم الخیارة من امرهم چې وي د دوی لره اختیار د کار د هغوی نه دا آیت چې دی د زینب بنت جحش رضی الله عنها په باره کې نازل شوی چې دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ترور لور وه په دې باره کې نازل شوی و چې دا هغې چې دی د زید بن حارثه رضی الله عنه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم متبنه و هغې سره نکاح نه کوله او ورور یې موله نه ورکوله چې دا خو غلام دی او دا څنګه زه ورکم دی نو آیات نازل شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله یو حکم وکړي نو مؤمن له دا نه دي پکار چې د الله او د رسول د خبرې نه مخکې هغه خپل اختیار استعمال کړي کله چې آیات نازل شو هغې تیار شو دې خبرې ته زینب چې کله دا خبره واورېده نو تیاره شوه نکاح د تیاره شوه ویې چې ما ته منظور دی ذهني طور سره بیا هم دا ذهني طور سره خو مطمئن نه وه که نه ځکه چې په خوښه واده نه و او کله چې زید ولیده چې دې واده کې خو څه فایده نشته ځکه چې ښځه خوشحاله نه وي او راضي نه وي د زړه نه د په زور خو کلي نه کېږي که نه نو د دې وجې نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا نه غوښته چې دا زید چې دی دې له طلاق ورکړي ځکه زید د طلاق غوښتل چې دا طلاق وله ورکړي خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا نه غوښته ځکه هغه پوهېده چې که چېرته دا زید د زینب له طلاق ورکړي نو الله به ما ته حکم وکړي چې دا رواج ختم کړه ځکه د متبنه د زوی سره واده څه دی جایز دی مخکې وویله که نه چې ستاسو په خوله رابللی شوي دا ستاسو بچي نشي کېدی یا خو به ستا بچی او یا به د هغه چا بچی چې هغه د هغه نه پیدا شوی دی نو داسې نشي کېدی چې یو انسان یو د دوه کسانو بچی داسې نشي کېدی نو الله دا جاهلیت والا دا حکم ختمو چې د متبنه د زوی سره د هغې د ښځې سره واده کولی شي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خلکو نه هم یېره کوله چې اسم په ما پسې بدنامي جوړوي دا خلک او دا قصې به هم شروع کړي چې اوس خو محمد رسول الله خو د خپل انګور سره نکاح وکړه او دا څنګه چلو شو نو الله ویله چې نه دا رواج زه ختموم ځکه په دې کې امت ته تکلیف دی نو دې آیتونو کې به دې خبرې ته اشاره کوي وما كان لمؤمن او نه دی جایز د یو مؤمن سړي دپاره او د مؤمنې ښځې دپاره اذا قضى الله ورسوله امرا چې کله فیصله وکړي الله او رسول د یو کار ان یکون لهم الخیارة من امرهم چې شي دي د هغې دپاره اختیار د کار د هغوی نه د هغې بګې اختیار نشته الله او رسول فیصلې ته به غاړه ږدي ومن یعص الله ورسوله او چا چې نافرماني وکړه د الله او د رسول د هغه فقد ضل ضلالا مبینا نو یقینا دا ګمراه شو په ګمراهۍ ښکاره سره وإذ تقول للذي أنعم الله عليه او کله چې ویل تا هغه سړي ته چې احسان کړی الله په هغه باندې وأنعمت عليه او احسان کړی تا په هغه باندې امسك عليك زوجك بند وساته ځان سره بیبي خپله واتق الله ویرېږه د الله نه وتخفي في نفسك او پټوله تا په زړه کې ما الله مبديه هغه چې الله ښکاره کوونکی او د هغې وتخشى الناس او تیریدی د خلقنا د دې وجه نه تیریدی چې دا خبره راښکاره شي او الله ماته دا حکم وکړي نو بیا به دا مشرکان خبرې کوي خو الله راښکاره کوونکی او ځکه حق
والله احق ان تخشى او الله حق دار دیر چې ویریږي ته داغه نه. فلما قضى زید منها وطرا نو کله چې پوره ک زید داغه خزینه حاجت خپل زوجناکها نو موږ په نکاح درکړه تعالی را لکی لا یکون علی المؤمنین حرج د دې لپاره چې نشي په مؤمنانو باندې تنگواله فی ازواج ادعیائهم په خزو د خلو را بلل شو کې یعنی متبناګانو بچو کې چې په خلو باندې څوک راو بلېږي ته متبنا وایي په دې کې حرج نشي. او دا نکاح الله وایي ما وکړه نکاح دا په اسمان کې شوی وه او الله عز وجل کړی وه په هغې کې نه پکې خطبه وه او نه پکې مهر و الله کړی وه. اذا قضوا منهن وطرا کله چې پوره کړي د هغې نه دی حاجت وكان امر الله مفعولا او دی حکم د الله پوره کړی شوی. ما كان على النبي من حرج نشتا په پیغمبر باندې هیڅ تنګوالی فيما فرض الله له په هغه څه کې چې مقرر کړي دي الله دلرا ان ډیر نکاحونه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډیر نکاحونه هغه کولی شي ځکه چې په دې کې هغه له څه ده څه تنګوالی نشته ځکه مخکې پیغمبران هم دا کار کړی و که نه. د داود علیه السلام تقریبا سلبي بیانې وي او دغسې د سلیمان علیه السلام هم دغسې وي. نو دا خو د پیغمبرانو خصوصیت دی چې کولی شي. فيما فرض الله له هغه چې الله مقرر کړي دي د ډېرو نکاحونو نه ډېر نکاحونه کولی شي. سنت الله دا طریقه د الله ده فی الذین خلو من قبل پاغه کسانو کې یعنی په هغه انبیاو کې چې تیر شوي دي من قبل مخکې د دینه. وکان امر الله قدرا مقدورا او دی حکم د الله په اندازه مقرر شوی تقدیر مقرر کړی شوی دی. الذين يبلغون رسالات الله هغه کسان چې هغه رسوي پیغامات د الله عز وجل خلقو ته ويخشونه ويريق داغنا ولا يخشون أحدا إلا الله أو نيريق له جانا سوى داغنا وكفى بالله حسيبا أو كافي الله حساب كونك. ما كان محمد أبا أحد ندي محمد صلى الله عليه وسلم بلار ده سيوتا من رجالكم دسلوس تاسونا. اوس د متبنا په مسله باندې رد کړي چې تاسو وایئ چې دا زید بن محمد دا خبره ستاسو قابل قبول وي چې دا حقیقي پلار وي د زید چې محمد رسول الله حقیقي پلار وي د زید. نو دا خو ویل صحیح نه دي که نه چې زید د محمد رسول الله څه دی زوی دی. او هسې د مینې نه چې یو چاته څوک ووایي چې ته زما زوی نو په دې باندې دا سړی زوی کېږي نه دې زوی کېږي نه. دا یو انسان چې دی دا د دوه کسانو زوی کېدی نشي چې د دم زوی او د دې بل هم وي د دوه کسانو نشي کېدی د چا نه چې پیدا شوی دا زوی وي. ولكن رسول الله لیکن پیغمبر د الله دی وخاتم النبیین او اخیری دی د پیغمبرانو نه. وكان الله بكل شيء عليما او دی الله په هر شي باندې پویا لیکن رسول الله دی. یا ایها الذین آمنوا اس ایمان ولو تلا خطابات کوي چې په خپل مجلسونو کې بځای خبرې او دا بځای خبرې مه کوئ ځکه د هغې په ځای باندې الله یاد کوي. خپل فکر د الله په باره کې ژبې د الله په یادولو کې مشغوله وساتئ. یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو اذكروا الله ذکرا كثيرا یادوي الله په یادولو ډېرو سره وسبحوه بکرة واصیلا او پاکي وي د هغه سبا او بیګا. ذکر ډېر یعنی چې څومره ذکر کولی شي الله یادوه چې د الله په ذکر کې بالکل دننه شي جوور ذکر د الله کوي. وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم اغه ذات دی چې رحمتو در علیږي په تاسو وملائکته او ملائک داغه یعنی بخنه غواړي ستاسو لپاره ځکه صلات د ملائکو له طرف نه دغه بخنه مغفرتي او د الله د طرف نه رحمتي.
لیخرجکم من الظلمات الى النور، د دې لپاره چې وباسي تاسو د تیارونه رڼا ته راوباسي. په دې آیت کې مصلی همیشوالي ته ترغیب ورکړی په ذکر باندې چې همیشوالی کوئ او تاسو الله یادوئ. په دې وجه به الله تاسو یادوي، الله به د باندې رحم کوي. مخکې ویلې ذکر کوئ، اوس وایي چې تاسو باندې به الله رحم کوي، رحمتونه به د باندې رالیږي، ملایک به ستاسو لپاره مغفرت غواړي. او دا بل دا دی وروسته پسې وایي چې لیخرجکم من الظلمات الى النور. دا ذکر کوئ الله به تاسو د دې وجې نه د تیارونه به راوباسي رڼاګانو ته، ځکه چې ذکر سره انسان کې رڼا پیدا کېږي، رڼا. وکان بالمؤمنین رحیما، او دې په مؤمنانو باندې رحم کوونکی. تحیتهم یوم یلقونه سلام، پیشکشي د وړالی د دې په هغه ورځ باندې چې مخامخ به شي دی د هغه سره سلامون سلام وي. کله چې دی الله په دې باندې په جنت کې سلام واچي، دا په څه وجه باندې؟ ځکه چې د دنیا کې د سلامتۍ وخت تېر کړی د الله نه یېرېدلي دي، ځکه ورته الله امن ورکړی دی، په آخرت کې سلامتیا یې ورکړې ده. واعد لهم اجرا کریما، او تیار کړی دی دی لره اجر عزتمن. یا ایها النبیو، اے پیغمبره، انا ارسلناک شاهدا ومبشرا ونذیرا، یقینا لېږلی دی موږ تا لره بیان کوونکی او زیر ورکوونکی او یېره ورکوونکی. دا اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه صفتونه بیان شوي دي چې هغه په پیغمبرۍ پسې متعلق دي. یو دا دی چې ته به څه کې ګواهي به کې، خلکو باندې به ګواهي کې، او ستا تصدیق دا مقبول دی، په قیامت کې به هم ګواهي کې، او د خیر ګواهي به ورکې. او چا چې ستا خبره نه ده منلې نو د هغې د کفر او د شرک ګواهي به هم ورکې. او د مؤمنانو لپاره ته رحمت وي، او د کافرو لپاره ته یېره ورکوونکی. ځکه ته خو خلکو ته دعوت رسوې که نه، د توحید دعوت ورته رسوې، د الله عذابونو هغه ورته بیانې. وداعیا الی الله، او دعوت کوونکی الله طرف ته، باذنه په توفیق د هغه سره، وسراجا منیرا، او ته دیوی او چراغی بلیدونکی. وبشر المؤمنین، او زیر ورکا مؤمنان لرا، بأن لهم من الله فضلا کبیرا، یقینا دی رشته دی د الله د طرفنا فضل لوی. ولا تطع الكافرین، او خبر ممنا د کافرانو، والمنافقین، او د منافقانو. ودع اذاهم، او پریدا تکلیف داغوی. وتوکل علی الله، او ځان وسپاره په الله باندې. وکفا بالله وکیلا، او کافی دی الله ذموار. یا ایها الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نکحتم المؤمنات، کله چې تاسو نکاح کوئ د مؤمنو ښځو سره، ثم طلقتموهن، بیا تاسو طلاق ورکئ هغې لره، من قبل ان تمسوهن، مخکې د دې نه چې رسېدل وکړئ تاسو دوی ته. دا آیات چې دی کله د زید بن حارثه او د زینب بنت جحش د نکاح او د طلاق مسله بیان شوه، او د دې متعلق احکام بیانول وروسته الله عز وجل د داسې ښځې عدت بیان کړی دی چې هغې ته د نکاح نه وروسته او د نزدېکت نه مخکې طلاق ورکړی شي. یعنې یو زنانه سره ستا څه وشو، نکاح دې وشوه، خو نزدېکت ورسره نه دی شوی، نو په داسې ښځه باندې عدت تېرول نشته دی. عدت تېرول په دې باندې نشته، ځکه دا خو یقیني خبره ده چې نزدېکت دې اوسنۍ کړی، د هغې په رحم کې هېڅ هم نشته، نو په دې عدت نشته. او که د هغې مهر مقرر شوی نو بیا به نمایي مهر ورکې، او سمال ورکول هم د هغې د زړه د خوشحالولو لپاره دام جایز دی. او که د هغې مهر مقرر نه نو د خاوند مالی حالات ته به کتلی شي، بیا به د هغې مطابق هغه ته مال ورکولی شي، یو څه شی ورکړي د هغې د زړه د خوشحالولو لپاره. په دې آیت کې ډېر احکام مفسرینو ذکر کړي دي. اولنۍ مسله دی کې هغه دا ده چې کله د نکاح نه صرف عقد مراد کېږي، یعنی ایجاب او قبول وشي، دا په دې خبره باندې دلیل دی. یعنی کوروالی ته مراد نه وي د نکاح نه، صرف
عقد هم تی مراد کیږي چې هغې سره د ښځې او د خاوند نکاح وتړلی شي، دې ته هم نکاح وایي. او بله مسله دا ده چې د نزدېکت نه مخکې ښځې ته طلاق ورکول جایز دي. چې یو زنانه سره ستا نکاح وشوه او نزدېکت دې ورته نه دی کړی، کوروالی نه دی شوی، نو ته هغې ته ورکولی شي، طلاق ورته ورکولی شي. او داسې نور مسایل هم په دې آیت کې ذکر دي. کله چې تاسو نکاح وکړئ د مؤمنانو ښځو سره، بیا د هغې له طلاق ورکوئ مخکې د دې نه چې تاسو رسېدل وکړئ هغې ته، یعنې رسېدل وکړئ تاسو هغې ته، کوروالی ورسره تاسو نه یې کړی. نو فما لکم علیهن من عده، نشته دی په تاسو باندې په هغوی باندې هېڅ عدت تېرول پرې نشته. تعتدونها چې تاسو چې شمارئ تاسو هغې لره، فمتعوهن نو فایدې ورکوئ دوی ته، وسرحوهن سراحا جمیلا او پرېږدئ هغې لره په پرېښودلو ښایستو سره. اوس دې آیت کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم له هغه نکاحونه، هغه اقسام د نکاحونو چې د الله رسول ته الله حلال کړي هغه بیانوي. یا ایها النبی، اے پیغمبره، انا احللنا لك ازواجک، یقینا مون حلال کړي دي تا لره بیبیانې ستا، اللاتی آتیت اجورهن، هغه چې تا ورکړي دي مهرونه هغوی ته، وما ملکت یمینک، او هغه چې مالکان دي ښې لاس ستاسو دغه وینځونه، مما افاء الله علی، د هغې نه چې راواپس کړي دي الله تا ته د کافرانو نه، یعنی وینځي تاسو سره راغلی دي، دا ستا لپاره حلال دي. لکه د غنیمت په طور باندې پیغمبر ته میلاو شوي دي، لکه صفیه شوه، جویریه شوه، دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره وینځې وي، هغې ازادې کړي او بیا ورسره څه وکړه، نکاح یې ورسره وکړه. دا ستا لپاره حلالې دي. نورې کومې حلالې دي؟ وبنات عمک، او لوریانې د ترستا، وبنات عماتک، او لوریانې د چا؟ د ترور، وبنات خالک، او لوریانې د ماما ستا، وبنات خالاتک، او لوریانې د ماشیګانو چې د مور طرفه کم تروري. اللاتی هاجرنا معک، خو شرط پکې دا دی هغه چې هجرت یې کړی تا سره. وامرأة مؤمنة، او هغه مؤمنه ښځه، ان وهبت نفسها للنبي، که چرته ځان یې څه کړه، ځان وبخي خپل پیغمبر ته. ان اراد النبي ان يستنكحها، که چرته غواړي پیغمبر چې نکاح وکړي د هغې سره، نو دا کولی شي. خالصة لك من دون المؤمنین، په داسې حال کې چې دا خالص دی تا لره سوا د نورو مؤمنانو نه. دا خاص دی په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې چې بغیر د ولی نه او بغیر د مهر نه نکاح وکړي، او ځکه هغه ښځه ځان وبخي که نه پیغمبر ته، مهر وانخلي. بل دا دی چې په خپله باندې نکاح وکړي، ځان پیش کړي نکاح ته، نو دا د پیغمبر دپاره جایز دی، خو د بل چا دپاره جایز نه دی. قد علمنا ما فرضنا علیهم، یقینا موږ ته پته ده هغه چې مقرر کړي دي موږ په دوی باندې، فی ازواجهم، په باره د ښځو د دوی کې، په مؤمنانو باندې. وما ملکت ایمانهم، هغه چې مالکان دي ښې لاسونه د دوی، لکی لا یکون علیک حرج، د دې دپاره چې نشي په تا باندې څه تنګسیا. وکان الله غفورا رحیما، او دی الله بخښنه کوونکی رحم کوونکی. ترجی من تشاء منهن، نو ته رسته کولی شي د نمبر نه هغه بیبیانې چې ته وغواړې د دوی نه. وتؤوي الیک من تشاء، او یو ځای کولی شي ځان سره هغه څوک چې وغواړې ته. اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته څه وایي؟ د بیبیانو د ساتلو او د پرېښودلو باره کې وایي، او د هغې په منځ کې د تقسیم مسله چې اختیار تعالی الله درکړی دی. ځکه د الله چې دی د خپل پیغمبر سره ډېره مینه وه، نو اجازت یې وله ورکړه چې ته څوک غواړې چې بغیر د طلاقو نه جدا کړي، او چا سره نزدېکت کې او څوک جدا کې. په دې کې مفسرینو لیکلي دي دې آیات د نازلېدو نه مخکې په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې د بیبیانو باره کې تقسیم دا واجب و. د دې آیات د نازلېدلو سره وروسته بیا دا منسوخ شو، او هغه ته اختیار ورکړه چې ستا خوښه ده، څوک غواړي چې چا خواته ورشي او د چا خواته نه ورځي، دا ستا اختیار دی.
او بعضې مفسرین وایي چې د طلاق مبارک الله اختیار ورکړی دی چې چاته طلاق ورکې او چاته نه ورکې نو ستا خوښه ده څوک ځان ته رانږدې کې او څوک لرې کې ومن ابتغیت ممن عزلت او هغه څوک چې لټی ته یو ځایوالی د هغې ممن عزلت د هغه چا نه چې جدا کړي دي تا فلا جناح علیک نو نشته ګناه په تا باندې ذلک ادنا ان تقر اعینهن نو دا ډېره نږدې ده چې یخې به وي سترګې د دوی ولا یحزن او نه به غمجن کېږي ویرضین او خوشحاله به بما آتیتهن کلهن په هغه څه چې ورکوې ته دې ټولو ته ولا یحزن بیا به په دې باندې خوشحاله خفه به هم نه لا یحزن خوشحاله خفه به نه په دې باندې چې ته څه ورکوې نو په هغې باندې به راضي کېږي والله یعلم ما فی قلوبکم او الله پوهه دی په زړونو ستاسو باندې هغه څه چې په زړونو ستاسو کې دي وکان الله علیما حلیما او دی الله پوهه او صبرناک لا یحل لك النساء اوس بل حکم پیغمبر ته حلال ندی ستا تالره زنانه من بعد وروسته د دې څلورو قسمونو نه ولا ان تبدل بهن او نه دا چې ته بدلې کړې بهن په دوی باندې یعنی نور قسمونه من ازواج د بیبیانو نه دا د بیبیانو د ډېر خیال ساتلو لپاره الله خپل پیغمبر ته دا حکم وکړ او دا پابندي پې ولګوله چې د دې نه وروسته نورې بیبیانې دا به هم نه کې او د دې نه وروسته به د دې په بدله کې نورې څه کې نورې به نه راولي ولا ان تبدل بهن من ازواج نور بیبیانې ولو اعجبك حسنهن اگر که تعجب کیا چې خوشحالی تعالی را ښایست د هغوی الا ما ملکت یمینک مگر هغه چې مالکان دي ښې لاسونه ستا وکان الله على كل شيء رقیبا او دی الله په هر شي باندې نگهبان یا ایها الذین آمنوا اوس بل حکم کوي الله مؤمنانو ته ادب بیانوي اے مومنانو لا تدخلوا بیوت النبی مداخلیږئ کوټو د پیغمبر ته الا ان یؤذن لکم الى طعام مگر که چرته اجازت درکړی شي تاسو ته یو خوراک ته غیر ناظرین انا چې نه انتظار کوونکي تاسو په خیدلو د هغې ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله د زینب سره نکاح وکړه نو به ولیمه وکړه یو ګډې پکې ذبح او دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولیمه وه د دې نه مخکې بیبیانې په دې کې داسې ولیمې خاص نه وې شوې نو مسلمانان صحابه کرام ټول را دعوت شو همغه ځای ته را دعوت شو چې په کوم ځای کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغه کوټه کې واده کړی و او په همغه کمره کې دی ناست و نو په دې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دی تنګ شو او صحابه کرام وتل دا نه وتل او ناست پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم وتو را نه وتو چې دا صحابه کرام به پوه شي دی به وځي خو هغوی پوه نه شول نو په دې کې الله آیتونه نازل کړه چې ګوره تاسو آداب یاد کړئ کله چې تاسو خوراک وکړئ نو بیا خورېږئ د هغې نه وروسته او تکلیف مه ورکوئ پیغمبر لره نو دا مسئلې بیان کړه مؤمنانو ته ان ذلکم کان یؤذی النبی یقینا دا کار تکلیف ورکوي پیغمبر ته فیستحیی منکم نو حیا کوي تاسو نه والله لا يستحي من الحق او الله تعالی حیا نه کوي د حق بیانولو نه واذا سألتموهن متاعا او کله چې تاسو غواړئ د هغې نه څه شی سامان فاسألوهن من وراء حجاب نو غواړئ د دې نه وروسته د پردې نه مخکې پرده نه وه که نه پردې احکام رال چې د پردې نه شاته به خبرې کوئ ذلکم اطهر لقلوبکم نو دا ډېر ښه پاکوونکی دی د زړونو ستاسو و قلوبهن او د زړونو د دوی پردې سره زړه پاکي وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله او نه دی جایز تاسو لپاره چې تاسو تکلیف ورکوئ د الله رسول ته صلی الله علیه وسلم هغه په دې باندې تاسو تکلیف ورکوئ چې بعضې کسانو ویلي که دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شو نو زه به عایشې سره نکاح کوم نو الله وفرمایل چې ګوره دا کار ستاسو دپاره جایز نه دی په دې باندې پیغمبر ته ضرر رسی ولا ان تنکحوا ازواجه من بعده ابدا او نه دا دی چې په نکاح واخلی تاسو بیبیانې د هغې وروسته د هغې نه هېڅ چرې
د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیان هم په نکاح نشي اخیستی. ان ذلکم کان عند الله عظیما، یقینا دا کار دی د الله په نسبت باندې لوی. ان تبدو شیئا کچرته ښکاره کوئ تاسو یو څه شی، او تخفوه او یې پټوئ، فإن الله كان بكل شيء عليما، نو یقینا دی الله په هر شي باندې پویا. لا جناح علیهن، اوس نور احکام بیانوي. مخکې ویل کنه چې کور ته په تلو راتلو باندې پابندي ولګېده چې څوک به ځي راځي نه نو د کور دروازه به بالکل بنده ساتي، څوک به نه راځي بیخي نه وجه ګوره دا کسان کور ته تلې راتلې شي او د دې نه به پرده نه کېږي. لا جناح علیهن، نشته ګناه په دوی باندې، فی آبائهن، په باره د پلارانو د دوی کې، پلار چې دی نه کور ته تلې راتلې شي، ولا ابنائهن، او نه په زامنو د دوی کې، ولا اخوانهن، او نه په ورونو د دوی کې، ولا ابناء اخوانهن، او نه په ورېرونو د دوی کې، ولا ابناء اخواتهن، او نه په خورینو د دوی کې، ولا نسائهن، او نه په ښځو د دوی کې، یعنی مسلمانانې ښځې، ولا ما ملکت ایمانهن، او نه هغه چې مالکان یې خلاسونه د دوی، مالکان یعنی غلامان او وینځي دي کې د دواړه داخل دي. واتقین الله، او یره کوئ د الله نه، ان الله کان علی کل شیء شهیدا، یقینا دی الله په هر شي باندې ګواه او حاضر ناظر دی، الله هر څه ته ګوري. ان الله وملائکته یصلون علی النبی، یقینا الله او ملائک د الله دی درود وی په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې. یا ایها الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلوا علیه، نو درود وی پاغي باندې، وسلموا تسلیما، او سلام وی په سلام ویلو سره. وسلموا تسلیم یعنی دې کې انقیاد ته اشاره ده چې د پیغمبر تابعداري وکړي، داغه په دین باندې عمل وکړي. ان الذين يؤذون الله ورسوله، اوس په دې کې الله سخت رټنه ورکوي هغه چاته چې الله او پیغمبر ته ضرر رسوي، په دې کې رټنه ورکوي. یقینا هغه کسان یؤذون الله ورسوله چې ضرر ورکوي الله او رسول هغه ته، لعنهم الله فی الدنیا والآخرة، لعنت کړی دی په دوی باندې الله په دنیا او آخرت کې. واعد لهم عذابا مهینا، او تیار کړی دی دوی لپاره عذاب سپکوونکی. والذین یؤذون المؤمنین، او هغه کسان چې ضرر ورکوي مؤمنانو سړو ته، والمؤمنات، او مؤمنانو ښځو ته، بغیر ما اکتسبوا، بغیر د هغې نه چې کړی دی دوی، یعنی بغیر د سبب نه یو چاته ضرر ورکول، دا ټول په دې کې داخلیږي. لکه ابتداءً چاته کنځلې کول، ردې بدې ویل، څوک وال ډبول، دا چې دی دا په دې کې راځي. فقد احتملوا بهتانا، نو یقینا پورته کو دی په ځان باندې بهتان، بدنامه، و اثما مبینا، او ګناه ښکاره. یا ایها النبی، اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته الله نور احکام. اے پیغمبره، قل لازواجک وبناتک، او یو بیبیانو خپلو ته او لوریانو خپلو ته، ونساء المؤمنین، او بیبیانو د مؤمنانو ته، یدنین علیهن من جلابیبهن، چې ځوړندې کړي په ځان باندې د پاسه د لویو پړونو نه، د پړونې دې په ځان باندې راواچوي، جلابیب پړونو ته وایي، پړونې خپلې دا دې په ځان باندې راواچوي. دا د دې وجې نه چې کله به زنانه بار وتلې، نو دا منافقان چې دی به تنګول لا تنګول کول، دی به دا ګمان کو چې دا وینځي دي، نو دی به د دغې وجې نه الله حکم وکړه چې تاسو پړونې واچوئ چې ستاسو پته ولګي چې دا شریفې زنانه دي او دا د پیغمبر زنانه دي، دا مؤمنې زنانه دي، ازادې، دې دپاره چې پته ولګي ازادې زنانه دي، پته ولګي منافقانو ته، نو هغوی په زړه کې به دا مرض نه راځي، تنګول به نه کوي. کله چې د آیات نازل شو نو د انصارو ښځې دی به په ډیر وقار باندې تور څادرونه به اغوستي، بار چې به وتلې تور څادرونه به اغوستي. ذلك ادنى ان يعرفنا، نو دا ډیره نږدې ده چې دی وپېژندلی شي، فلا یؤذین، نو نه به شي تنګولی. وکان الله غفورا رحیما، او دی الله بخنه کوونکی رحم کوونکی.
لئن لم ينتهي المنافقون کچرت من نشو منافقان اوس منافقانو هم داسې ضررونه رسول مسلمانان مې پریشانه کول نو الله دې له دمکي ورکړه که د دې خپلو حرکتونو نه منع کېږي نو الله دې له دمکي ورکوي والذین فی قلوبهم مرض او هغه کسان چې په زړونو د دوی کې مرض دی والمرجفون فی المدینه او هغه ډنډوره کوونکي په مدینه کې لنغرینک بهم نو خامخا راتیز به کو مونږ تعالی را په دوی باندې په جنگ ثم لا یجاورونک فیها الا قلیلا نو بیا به نشي اوسېدی دی تا سره په هغې کې مګر لږ جنگ به ورسره شروع شي او د جنگ نتیجه به دا شي چې دی به د مدینې نه ویستی شي بیا به ستا خواته نه اوسېږي نو ته بېغمه به شي دوی ته ویله منافقانو چې تاسو کښېنئ دا کارونه مه کوئ فساد که نه نو دا پیغمبر دا به په تاسو باندې راتیز کم او د دې مدینې د به وباسي ملعونین په داسې حال کې چې لعنت به کړی شوی په دوی باندې لعنت دا دی چې د الله د رحمت نه به دی لرې کړی شي او د مسلمانانو د رسول په نظر کې به دی مبغوض شي اینما ثقفو کم ځای کې چې مومندلی شي دوی اخذو وقتلو تقتیلا نو نیولی به شي دی او وجلی به شي په سخت وجلو سره سنت الله دا طریقه په شان د طریقې د الله فی الذین خلو من قبلو باغ کسانو کې چې تیر شوي دي مخکې ولن تجد لسنت الله تبدیلا او نه به مومې ته طریقې د الله دپاره تبدیلي سنت یسألک الناس عن الساعه تپوس کوي ستانه خلق په باره د قیامت کې دا تپوس به چا کوو د مکې مشرکانو به دا تپوس کوو د استهزاء په شکل ټوک په شکل باندې به دا تپوس کوو او د مدینی یهودو بم به تپوس کوو مدینه کې د امتحان په شکل باندې چې د قیامت به کله راځي او د دې لپاره به تپوس کوو چې د پیغمبر دا ژبه موږ بند کړو چې جواب ولې نه ورځي الله خپل پیغمبر ته ویله چې د دې علم دا زما د رب سره دی ما ته څه پته ده چې قیامت کله راځي زما کار دعوت رسول دی او تاسو به الله خپل انجام ته ورسوئ الله به قیامت راولي نو تپوس کوي ستانه په باره د قیامت کې قل انما علمها عند الله نو ته ویوه یقینا علم د قیامت د الله سره دی وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا او څه پوه شوې ته او څه پوه کړی ته یدریک څه پوه کړی ته لعل الساعة تکون قریبا شاید چې قیامت به نږدې اوس دی آیتونو کې الله د کافرو انجام بیانوي چې قیامت کله راشي د دوی به څه حالي ځکه دی خو ټول عمر پیغمبر دروغجن کړی دی د هغې نه انکار کړی دی او ځکه د دې وجې نه دی الله د خپل رحمت نه هم لرې کړي دي او الله به دی له جهنم ته وردننه کړي ځکه چې دی خو د الله او د پیغمبر خبرې نه دي منلي الله دی له اور تیار کړی دی ان الله لعن الكافرين یقینا الله لعنت کړی دی په کافرانو باندې وعد لهم سعیرا او تیار کړی دی دوی لره اور د لمبو والا خالدین فیها ابدا دی به همیشې په هغې کې همیشه لا یجدون ولیا نه به موندکی دی ولیا څوک دوست ولا نصیر او نه څوک مددګار یوم تقلب وجوههم فی النار په هغه ورځ باندې چې اړولې به شي مخونه په اور کې یقولون یا لیتنا نو وی به دی ارمان دی مونږ لره اطعنا الله چې تابعداریم کړې وې د الله و اطعنا الرسول او تابعداریم کړې وې د رسول وقالوا ربنا او دی به وی ای زمونږ ربه په دې پسې به هم صرف ارمان نه کوي چې موږ د الله او د رسول تابعداري کړې وایي به چې کاش کې موږ د دې په مقابل کې خپل مشران نه وی ودرولي هغه خپل سرداران هم نه وی ودرولي خپل مولیان هم نه وی ودرولي ځکه چې موږ خو د دې د وجې نه د جهنم ته رالو یو خو د الله او د رسول تابعداري پرېښوسته او بل په دې غلطو مشرانو پسې لاړو وقالوا ربنا وديبوا اي رب زمونگا انا اطعنا سادتنا یقینا مونگ تابعداری کړي وا د سردارانو د دنیاي چې دنیا کې مشرانو وکبراءنا مشرانو کبراءنا دا په دین کې مشرانو ته وي سادتنا په دنیا کې
فاضلون السبیل نو گمراهی کمونږ لره د نیغې لارې نه. ربنا آتهم ضعفین من العذاب، اے رب ورکې دی ته دوچنده د عذاب نه. ولعنهم لعنا کبیرا، او لعنت وکړه په دوی باندې لعنت لوی. په قیامت کې به بې لعنتونه وي، په دنیا کې ورپسې شوي دي سرونه پې ماتوي. نو دا ارمان به دی په آخرت کې کوي. اوس نور احکام مسلمانانو ته الله بیانوي چې ګوره تاسو د بني اسرائیلو په شانه مه جوړیږئ. بني اسرائیلو به په موسی علیه السلام باندې عیبونه لګول، تکلیفونه به ورته رسول. نو تاسو هم داسې مه کوئ د هغې په شان ته. په دې پیغمبر پسې عیبونه مه لټوئ، خبرې پسې مه کوئ او تهمتونه مه لګوئ. د دې باره کې د منافقانو په شان خبرې مه کوئ. یا ایها الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین آذوا موسی، تاسو مه کېږئ په شان د هغه کسانو چې ضرر یې ورکړی موسی علیه السلام ته. فبرأه الله مما قالوا، نو الله هغه بری کو او بچ یې وساتلو. مما قالوا د هغه څه نه چې دی، د هغه خبرو نه چې دی ویلي ورپسې. وکان عند الله وجیها، او دی و د الله په نسبت باندې مخوریز. وجیها مخوریز ته وایي عزتمن سړي ته. دی حدیث کې راځي وي بني اسرائیلو موسی علیه السلام پسې به خبرې کولې. موسی علیه السلام حیاناک و ډېر. دی بني اسرائیلو به په بربنډه باندې لمبلې، موسی علیه السلام به دې سره نه لمبلې. نو دی په دا تهمت ولګو چې دا زمونږ سره نه لامبي، نو په ده باندې بیماري ده. نو دی ورځ لمبلې او دا خپلې کپړې جامې یې داسې په یو کاڼي باندې ایښې وې. نو دې کاڼي دي کپړې وتښتولې، دی ورپسې شو منډې والې و کاڼې تې مخکې. نو په دې کې بني اسرائیل یو ډله راتېره شو په دې باندې چې ویلي ده دا خو بلکل روغ دی، بیمار خو نه دی. نو الله د دې پاکي بیان کړه. الله دې ته اشاره کوي چې الله بچ که د هغه څه نه چې دی ویلي په هغې پسې. اوس مؤمنانو ته الله احکامات بیانوي په آخره کې. یا ایها الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، اے ایمان والو ویریږئ د الله نه. وقولوا قولا سدیدا، او وینا برابر، یعنی د شریعت سره برابر وینا. یصلح لکم اعمالکم، د تقوا فایده څه ده؟ برابر بکی تاسو لره عملونه ستاسو. ویغفر لکم ذنوبکم، او وبخي تاسو ته ګناهونه ستاسو. ومن یطع الله ورسوله، او چا چې تابعداري وکړه د الله او د رسول، فقد فاز فوزا عظیما، یقینا کامیاب شو دی په کامیابی لوی سره. انا عرضنا الامانه، یقینا من پیش کو امانت، على السماوات والارض، پاسمانونو زمکا، والجبال په غرونو. اخر کې الله د امانت مسله بیانوي چې ګوره دی کائنات چې دی د الله نه یریږي او د هغه امانت هغې په هغې کې خیانت نه کوي، نو قبول یې نه که. او انسان ته وایي الله چې دا امانت ما تا ته وسپارو، تا ضایع که. دا امانت څه و؟ یعنې دا امانت الله پیش که، منځونه، روجې، زکاتونه، حج، د عورت حفاظت کول. الله ورته وایي چې تاسو به دا کارونه کوئ. بیا به زه تاسو له څه درکړم؟ جنت درکړم او د جهنم نه به م وساتم. نو دی د یېرې نه وویله چې الله زموږ جنت نه دی په کار، خو دا جهنم د دې جهنم نه م وساته، ځکه چې که دا موږ ونه کړی شو خو جهنم ته م ځو که نه، نو جنت دې م نه وي خو چې موږ د جهنم ته لاړ نه شو. نو دا شریعت ما الله وایي دې ته ونه سپاره. انسان باندې مې پیش کړو، د انسان ډېر حریص دی قبول که. د دې وجې نه انسان قبول که د غفلت او د بې پروایي د وجې نه. نو الله دې امانت ته اشاره کوي. انا عرضنا الامانه، من پیش که امانت په اسمانونو، ځمکو او په غرونو. فابین ان یحملنها، نو انکار یې وکړه د دې نه چې پورته کړي ده. واشفقن منها، او ویرېدل د هغې د پورته کولو نه. وحملها الانسان، او پورته کړه دې لره انسان. انه کان ظلوما جهولا، یقینا دی دا انسان ظالم دی او جاهل دی. عاقبت او انجام یې څه شو؟ دای انجام شو. ځکه د انسان په ماده کې ظلم او جهل دا دواړه پروت دی په انسان کې.
ليعذب الله المنافقين د دې دپاره چې عذاب ورکړي الله منافقانو سړو ته والمنافقات او منافقانو ښځو ته والمشرکین والمشرکات او مشرکانو سړو مشرکانو ښځو ته ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات او مهرباني وکي الله په مؤمنانو سړو په مؤمنانو ښځو وكان الله غفورا رحيما او دې الله بخنه کوونکی دی رحم کوونکی دی سورة سبا دا مکی سورت دے پا دی سورت کی موضوع دا الشکر علی نعمت الرسالة دا پیغمبر پراتلو باندې شکر کول دویم پا دی سورت کی با رد کیگی پا شرک باندې چه اکثر انسانانو اللہ پریخه دے خپلو مشرانو لیڈرانو پس روان شوی دی پا دی باندې با اللہ رد کئی بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض طول صفتنا د ألوهیت خاص الله لردی اغزات چی داغ پا اختیار کی اغسی دی چی پاسبانونا ازمکا کی دی الحمد دی حمد سر شروع کرا بندل ترغیب ورکی چی دا اللہ دیر شکر ادا کوا سوک چی دا اللہ حمدون نمانی و خیرت نمانی نو سکوا تا دا اللہ حمدون منا او تا اخرت باندی ایمان راوڑا تا دا اللہ صفتون کوا له ما فی السماوات وما فی الارض دا اللہ پا اختیار کی اغسری چی پاسمانون ازمگا کی دی نو سکا دا حمد سدے حق دارم دے چی دا اللہ حمد بیان کی وله الحمد فی الآخرة وخاص اللہ لرا صفتون دا کمال لی پا آخرت کی وهو الحکیم الخبیر او اللہ دا حکمتون والا دی خبردار دی یعلم ما فی الارض نور صفتون دا اللہ پوئیگی ولی حمدون دا اللہ دی زکا چی اللہ پوئیگی پا آغسا یلجو فی الارض اغا چی داخلیگی پا زمکا کی وما یخرج منها او اغا چی وزید دا زمکنا وما ينزل من السماء اغا چی راکوزیگی دا اسماننا وما يعرج فيها واغا چی خیجی پاغی کی وهو الرحیم الغفور واغا بخون کے دے رحم کون کے دے وبخون کے دے وقال الذين كفروا اس دا مکی مشرکانو آخرتنا انکار کو سورت کی موضوع دا دا چی تاسو حمد ادا کئی دی آیتونی کی دا حمد مسئلہ بیان کرا دا اللہ شکر ادا کئی ذکر چی پیغمبر راغلے او بل دا دا چی پدی کی رد دی پا شرک نو اس پا شرک باندې رد کئی چی دی خلقو با انکار کو چی نا بل جون ہونشت صرف هم دقا جون دے دی دنیا جون دے نو اللہ دی پا دی غلط عقیدہ باندې رد کئی چی گورا داستا سو واسی کچا خیال دے سوچونم دی چی تاسو وی چیرا آخرت نشت دیو بس صرف دا دنیا دا امنگ با ہمیشہ پا دی دنیا کی نو دا خبر نه اللہ گورا پوئی گی پار دا غصہ چی پٹ دی پٹو شیونو باندې پوئی گی نو قیمتم پٹ شے دے کنا اللہ بے تاسو تراولی و خامخا براشی وقال الذين كفروا او ایغا کسان چی کفر کڑے دے لا تأتین الساع ولی نرازی قیامت منگتا قل بلا وربی لتأتینکم وتوی قسم پا اللہ قسم پا رب زما لتأتینکم خامخا قیامت برازی تاسو تا عالم الغیب اغرب چی عالم دے پا پٹ سیزونو باندے پٹ شان اللہ تخکاری عرص چی پٹ دی نو قیامتم پٹ دیرا بشی لا يعزب عنه مثقال ذرة نپٹیگی پاغ باندی پاندازہ دیو زریو شے فی السماوات ولا فی الارض نپاسبانونو کی و نپزمگا کی ذکر چی اللہ خوارس لکلی دی کنا لوح محفوظ کی لکلی شوی دی نو قیامت بم رازی کنا او دا بندگانو دا نیک او بد اعمال دام اللہ طول لکلی دی ذکر چی دا خدا عقل تقاضان دا چی یو سڑے نیک عمل کئی و یو سڑے بد عملون کئی او دوڑا دی یو شانتی نا اللہ با دی طول بدلی ورکی نیک تبا نیکی بدلی ورکی و بد تبا بدی بدلی ورکی لا يعزب عنه اسم نپٹیگی پا اللہ بانی ذرا پاسمانونو ازمگا کی ولا اصغر من ذلك او نو وڑکی دا دینا ولا اکبر او نلوی دا غینا الا فی کتاب مبین مگر دا پا کتاب خکارا کی دی چه غلوح محفوظ دے
ارس الله لیکلی دي دا ولی ورکوي الله دا ارس ولی الله لیکلی دي قیامت ورځ ولی راولي لیجزی الذین آمنوا د دې لپاره راځي به چې بدله ورکړي هغه کسانو ته چې ایمان یې راوړی دی وعملوا الصالحات او عملونه کړي دي نیک اولئک لهم مغفرة دغه کسان دی لره بخنه دا ورزق کریم او رزق دی عزتمند اوس بالمقابل هغه کسان عکس چې څوک د الله آیتونه نه مني د دې بس سزا والذین سعوا فی آیاتنا هغه کسان چې کوشش کوي په آیاتونو زمونږ کې معاجزین چې عاجزي کوونکي دي مونږ لره په خپل ګمان دوی دا ګمان کوي چې مونږ الله عاجز مونږ کمزوري او مونږ ډېر زورور یو اولئک لهم عذاب من رجز علیم دغه کسان دی له عذاب دی د بد عذابنا علیم چې دردناک دی ويرى الذين اوتوا العلم او پویږي هغه کسان چې ورکړی شوی دی هغې ته علم یره په معنی د پوی سره الذي انزل الیک هغه کتاب چې نازل شوی دی تا ته من ربک د طرفه درفستانه هو الحق چې دا حق دی یعنی دی مؤمنانو ته دا پته ده چې د قیامت به کله راځي هغې ته دا پته ده او هغې ته دا علم شته دی ځکه عبدالله ابن سلام د اهل کتاب عالم و کنه نو دی په دې یقینو چې ګوره دا قرآن کریم چې دی دا حق کتاب دی د الله د طرف نه ځکه چې په تورات کې هم دا خبرې لیکلې شوې وي د قرآن کریم باره کې د آخرت باره کې خبرې لیکلې شوې وي بعث بعد الموت د مرګ نه وروسته راپاڅېدل د الله مخې ته ورګرځېدل واپس را ژوندي کېدل د تقدیر دا مسلې لوح محفوظ دا مسلې چې د اعمال لیکل کېږي دا ټول په هغې کې موجودو نو دوی په دې باندې پوهېدل چې دا حق دی د طرفه د رب ستانه ویهدي الى صراط العزیز الحمید او هدایت کوي لارې د عزتمند ستایل شوي ذات طرف ته وقال الذين كفروا اوس د کافرانو او د مکې د مشرکانو د هغې انکار د قیامت د ورځې نه او وی هغه کسان چې کفر یې کړی دی هل ندلکم علی رجل آیا نښیو موږ تاسو ته یو سړی ینبئکم چې خبر درکوي تاسو لره اذا مزقتم کل ممزق کله چې تاسو زره زره شئ په پوره زره زره کېدو سره انکم لفی خلق جدید یقینا تاسو به خامخا په پیدایش نوي کې وئ دا خو لیونی د لیونتوب ته رسېدلی یو سړی چې د خاورې شي زره زره شي او هېڅ پته نه لګي او دی وی چې دا به واپس را ژوندي کېږي افترا علی الله کذبا آیا جوړ کړي دي د په الله باندې دروغ قصدن په الله باندې دروغ وایي داسې خو کېدی نه شي او که نه ام به جنة یا په ده باندې لیونتوب دی یا دا دی چې په ده باندې پیریان ناست دي پیریان پکې ناستلي دي او دی بې اختیاره لګی دی ګډې وړې وایي لکه چا باندې پیریان کینی که نه نو بیا یو څه او بل څه وایي نو کېدی شي خو دا دروغ وایي د قصدن یې وایي او یا دا دی چې په ده باندې پیریان ناست دي نو ځکه دا خبرې کوي دا د دې هغه انکار بل الذین لا یؤمنون بالآخرة بلکې هغه کسان چې ایمان نه لري په آخرت باندې فی العذاب دی به په عذاب کې والضلال البعید په ګمراهۍ لري کې وایي آخرت چې نه مني دی به په عذاب کې الله به دی له عذاب ورکوي او په ګمراهۍ لري کې وایي افلم یروا الی ما بین ایدیهم ای نګوري دی هغه څه ته چې مخکې د دوی نه دي وما خلفهم هغه چې وروسته د دوی نه دي من السماء والارض د اسمان او د ځمکې نه دا خلک دونه سوچ نه کوي دی د اسمان او د ځمکې په منځ کې راګیر دي او د الله نه چېرته تښتېدی هم نشي هېڅ چېرته هم نشي تښتېدی او بیا هم دی دا خبرې کوي د الله نه انکار کوي قیامت نه مني نو که الله داسې غوښتلی خو دی به په دې ځمکې کې دننه کړی وی که نه یا به پې د اسمان ټوکړې ټوکړې کړی وی د بره نه به پې راغورځولی وي نو دوی ولې نه مني دی افلم یروا ای دی نګوري الی ما بین ایدیهم وما خلفهم من السماء والارض هغه څه ته چې مخکې د دوی نه دی او هغه څه چې وروسته د دوی نه دي د اسمان او ځمکې نه
ان نشأ نخسف بهم الارض کچرته وغواړو مونږه نو داخل بکو مونږ دی لره پزمګه کی او نسقط عليهم كسفا من السماء او یا برا گزار کو په دی باندې ټوکړې د اسمان نه ان فی ذلک لآیه یقینا پدې کشته خامخا نخا لكل عبد منیب د هر یو بنده رجوع کون کی الله طرف ته. اوس واقعا د داود او د سلیمان علیه السلام راوړي او په دې کې د الله قدرت بیانېږي چې الله ګوره قادر ذات دی، الله اوسپنې نرمې کړي دي، دومره قادر ذات دی. او دویم مقصد پکې دا دی چې شکر ته پکې دعوت دی چې ګوره شکر کوئ. داود علیه السلام ډېر شکرګزار بنده و او الله تاسو سم ډېر احسانات کړي دي نو تاسو هم شکر کوئ، هغه هم شکر کړی دی. ولقد آتینا داود او یقینا ورکړي مونږ داود علیه السلام ته منا د خپل طرف نه فضلا غرواله. فضلا مراد غرواله دی یو هغه ته الله نبوت ورکړی پیغمبر کړی او بل علم ول الله ورکړی. یا جبال اوبی معه او ویلی مونږ ای غرونو تسبیح وای د سره تسبیح سره وای تابع کړي ول الله. والطير او تابع کړي مونږ غته مرغان. وألنا له الحديد او نرم کړي و غلر وسپنه مت نرم کړي و د الله احسانو. ان اعمل سابغات او مونږ ورته ویلیو چې جوړوت پورز غری سابغات غزغرو ته وی. وقدر فی السرد او اندازه کوا په جوړولو د کړو کې. واعملوا صالحا وعمل کوي نیک. انی بما تعملون بصیر یقینا زپاغ عملونو چې تاسو یې کوي لیدونکی یم. ولسلیمان الریح او تابع کړی مونږ د پاره د سلیمان علیه السلام هوا. غدوها شهر چې سار وخت کې مزل د هغې یوه میاشتو. ورواحها شهر او مازیګر وخت کې مزل د هغې یوه میاشتو. سلیمان علیه السلام له الله هوا تابع کړې وه. د هوا په ملا باندې به چې کېناسته نو د یوې میاشت سفر به دی په یوه ورځ کې کوو. غدوها شهر د یوه میاشت مزل به په یوه ورځ کې کوو. او دغه شانته د هغې دپاره تانبه د تانبې چینې روانې کړې وې، هغې نه به قسمه قسم آلات جوړول. واسلنا له عین القطر او بویولې وې یعنې روانې کړې وې موږ د هغې دپاره عین القطر چینه د تانبې. تانبې دا به روانې وي، چینې به روانې وي او دې نه به قسمه قسم سامانونه جوړول. او سره د دې نه ومن الجن من یعمل بین یدیه باذن ربه او د پیریانو نه هغه څوک چې کارونه به کول د هغه په مخ کې بین یدیه د هغه په مخ کې باذن ربه په حکم د رب د هغه سره. پیریان هم الله وله تابع کړي او د دې حکم به منو خبرې به وله منلې، هیڅ مخالفت به نه شو کولی. چا چې بس لږ اخوا دې خوا وکړه سلیمان علیه السلام بوله سخت عذاب به وله ورکو. نو په دې باندې ډېر کارونه کړي دي په دې جناتو. ومن یزغ منهم عن امرنا او څوک چې به کوږ شو د دوی نه د حکم زمونږ نه نذیقه من عذاب السعیر نو وبڅکو موږ هغه ته عذاب د اور لمبو والا. یعملون له ما یشاء جوړول به دی هغه لره هغه څه چې غوښتل هغه من محاریب د عبادت خانونه و تماثیل او د نمونې د آبادۍ دا به دی جوړول، عبادت خانې به جوړولې. وجفان او خانکونه کل جوابی پشان د حوزونه. وقدور الراسیات او کټۍ کټوی چې کوم دي راسیات مضبوطي هغه په ځای باندې کلکې ولاړې په خپل ځای باندې دا به دی جوړول. شیطانانو به سلیمان علیه السلام د پاره دا شی نه جوړول. اوچت اوچت محلات بنګلې به جوړولې، مجسمې به جوړولې. د حوض په شان ته دی او اوبه چې پکې نو دقسې د خوراک لوښي به جوړول غټ غټ دا به جوړول. او د تانبو نه یې د دې کاڼو نه د دې نه به غټ غټ دیګونه به جوړول. هر وخت کې دا دیګونه به په چولو باندې پراته وو، دا خوراکونه به شروع پخېدل به پکې، دا کارونه به کول. دا به دی جوړول. اعملوا آل داود شکرا نو عمل کوي اے اولاد د داود علیه السلام شکر لرا. شکر ته به اشاره ده چې شکر کوي.
وقلیل من عبادی الشکور او ډیر لږ دي زما په بندگانو کې شکر گزار خلق، دا ډیر کم دي. فلما قضینا علیه الموت، دا پیریان د دې تابعو کارونه به پې کول. کله چې فیصله وکړه موږ په هغه باندې د مرګ، ما دلهم علی موته الا دابة الارض، نو ونه ښودلو دوی ته مرګ د هغه مګر حیوان د ځمکې یو چینجي، تأکل من ساعته چې خوړلی امسا د هغه. دا مفسرین وایي چې سلیمان علیه السلام کله چې د مرګ وخت رانږدې شو نو د الله نه دعا وکړه چې الله زما په دې مرګ باندې دا پیران مه خبروه، ځکه دی بیت المقدس جوړاو، بیت المقدس یې په دې پیرانو باندې جوړ کړی دی. نو دا چې کله جوړاو نو دی خپله یو خاص ځای و، د هغه خپله یو کمرې وه، د شیشو کمره وه، چې پیریان به دې ته د یېرې د وجې نه نږدې کېدی نه شو. یېرېدل به سخت هیبت و، ډېر زیات به تېرېدل، سزا به یې ورکوله. نو په دې باندې دا مرګ وخت رانږدې شو، پته ورته ولګي چې زه خو ځم، او که دې پیریانو ته دا پته ولګېده خو دا کار په نیمه کې پرېږدي. الله ته ویله چې یا الله زما دا مرګ دغسې پټ وساته. نو پیریانو د رعب د وجې نه هلته نږدې کېدی هم نه شو. سلیمان علیه السلام ولاړو او دغسې پې مرګ راغی. چې مرګ پې راغی هغه پیریان لګیو، آبادي پوره کړه. نو په دې کې الله د امسا چې کومه دی سره وه دی پې ولاړو، تکیه شوی ورته. نو په هغې باندې یو چینجی چې دی مسلط شو، او د هغې د وجې نه دی دا امسا یې وخوړله. دی کې سلیمان علیه السلام جسم په ځمکه باندې را پرېوت. کله چې پیریانو ولیده نو بس دغه وخت یې سخت ذلیله شوی. کاشکې چې موږ ته پته وی، موږ په غیبو باندې پوهېدی نو دومره به ذلیله شوي نه وی. دی خو بیت المقدس جوړو، نو څنګه یې ویل چې ذلیله؟ ځکه دا خو د الله دپاره خو نه کو کنه پیریانو، دا خو مجبور و د سلیمان علیه السلام نه. نو د دې وجې نه بیا په دې خلکو کې دا مشهوره شوه په دې یهودو کې چې سلیمان علیه السلام د جادوګر و او دی په دې پیریانو باندې جادو کړی او دی تابع کړي، او د دې وجې نه د یهودیانو نه بیا دا خبر عربو ته را نقل شوه. نو دغې طریقې سره سلیمان علیه السلام چې کله را وغورځېد، فلما خر، کله چې را پرېوتو، تبینت الجن، نو ښکاره شو پیریانو ته، چې خلکو ته ښکاره شو، ان لو کانوا یعلمون الغیب، که چېرته دوی پوهېدلی په غیبو باندې، ما لبثوا فی العذاب المهین، نو وخت به نه وی تېر کړی دوی په عذاب سپکوونکي کې. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، یقینا وو د سبا والاو د پاره په کورونو د هغوی کې نښه، یعنی دلیل د توحید او نښه پکې پرته وه. مخکې شکر خبره وشوه، اوس قوم د سبا ذکر کوي چې دی ته هم الله ډېر نعمتونه ورکړي وو، دی له الله 14 پیغمبران را لېږلي، خو دی ناشکري وکړه. او د دوی د اوبو یو ډیم و، دا ډیم و د دوی، نو په هغې کې داسې الله مږي پیدا کړی، مږي پیدا کړی، هغه ډیم یې را کولاو کړ. د دوی باغونه او فصلونه او میوې دا ټول تباه او برباد کړه. صرف یو څو ونې پاتې شوې چې هغه د ازغو ونې وې او بې خونده ونې وې، دا دې پاتې شوې. او دغه علاقې هم د دې نه پاتې شوې. د اوس او د خزرج دا کوم کسان چې وو نو دا مدینې ته لاړ، د اوس او خزرج دا د دې ځای نه راغلي. او د غسان والا چې د شام ته لاړ، او د ازد والا د عمان ته لاړ، او د خزاعه خلک چې دي دا تهامې ته ورسېدل. دا کار په څه وجې نه وشو؟ ګډ وډ شو، تس نس شو په دې دنیا کې، ځکه چې دی ناشکري وکړه. الله وایي نو موضوع څه ده؟ شکر موضوع ده. لقد كان لسبأ، یقینا وو د سبا والاو دپاره په کورونو د هغوی کې یوه نښه د توحید. جنتان، دو باغونه، عن یمین و شمال، د ښي طرف او ګس طرف نه. کلوا من رزق ربکم، نو خورئ د رزق د رب ستاسو نه، واشکروا له، او شکر کوئ د هغه. بلدة طیبة، دا ښار دی مزیدار، ورب غفور، او رب دی بخونکی. نو دی څه چل وکړو؟ فاعرضوا، نو دی مخ واړو، شکر یې ونه کړ. فارسلنا علیهم، الله وی راولېږل موږ په دوی باندې، سیل العرم، سیلاب د بند تړلی شوي، یعنې ډیم. هغه ډیم چې کوم و هغې کې مږې ولګېدې، دا ډیم یې پرې راکولاو.
دی به دې فایدې غستې ډیم چې راکولاو شو اوبه رالې وبدلناهم بجنتیهم او په بدل کې ورکړه موږ دی ته په بدل د دوو باغونو د دوی کې جنتین دوه نور باغونه ذواتی اکل خمط خاوندان د میوو بدخوندو واصل او غزنا وشيء او یو سشی من صدر قلیل د بیرو لګونه چې دا بې خونده خوراکونه دي بې خونده هېڅ خوند پکې نه و پاتې شوی نو د دې وجې نه دا سزا شو د دې لپاره ذلک جزیناهم دا سزا ورکړه مونږ دوی ته بما کفروا په سبب د هغې چې دوی کفر کړی و وهل نجازي الا الکفور او مونږ سزا نه ورکوو مګر ډېر ناشکره ته ناشکري وکړه که نه هر کله چې ناشکري وکړه نو الله ول دا سزا مو ورکړه وجعلنا بینهم وبین القرى او وګرځول موږ په منځ د دوی کې او په منځ د هغه کلو کې التي بارکنا فيها هغه کلي چې برکت اچولی موږ په هغې کې قرن ظاهره کلی یو بل کلی ښکاره وقدرنا فيها السیر او اندازه کړی موږ په هغې کې مزل سیروا فيها لیالي و ایاما آمنین وګرځئ په هغې کې د شپې او د ورځې په امن سره فقالوا ربنا نو دوی په هغې کې زه ویله ای ربه زمونږه باعد بین اسفارنا لرېوالی راولي په منځ د سفرونو زمونږ کې وظلموا انفسهم او ظلم یې وکړو د خپل ځان سره نعمتونه پرې رال الله له امن ورکړه عافیت یې ورکړه د هغې قدر یې ونه کړه غرور کې رال تکبر کې رال او ویې ویله چې دا به هم څه سفري چې د لږ مسافت او د مزل نه وروسته کلی راځي مزه خو دا کوي چې سم په شړو میدانونو او په ځنګلونو کې او په خطرناکو کندو کې موږ تیریږو را تیریږو مزه خو دغه کوي نو د الله د دې دا خبرې خوښې نه شوې نو دغه کلي وله شړ او الله وایي د عبرت نښې مې جوړه کړي د خلکو دپاره چې څوک د الله شکر نه وباسي که نه نو دا یو ضرب المثل دی د دې لپاره یو مثال الله سره دقسې کوي نو ویل چې الله دا سفرونه زمونږ اوږده کړي وظلموا انفسهم او ظلم یې وکړه په خپلو ځانونو فجعلناهم احادیث نو وګرځول موږ دی قصې خبرې د عبرت ومزقناهم كل ممزق او تسنس کړه موږ دی لره په پوره تسنس کولو سره ان فی ذلک لآیات یقینا په دې کې خامخا نښې دي لکل صبار شکور د هر ډېر صبر کوونکي او ډېر شکر ګزار دپاره ولقد صدق عليهم ابلیس ظنا او یقینا رښتینې کو په دې باندې ابلیس ګمان ابلیس خپل ګمان پې رښتینې کنه ابلیس دا خبره کړې وه کنه چې زه به دا ګمراه کوم دا خلک نو د ابلیس ګمان په ده باندې رښتینې شو دی روان شو د شیطان تابعدار شو فاتبعوه دی تابعداري وکړه ورپسې شو هغه پسې روان شو الا فریقا من المؤمنین مگر سوا د یو ډلې نه د مؤمنانو نه وما كان له نو چا به ویل چې یاره دا ابلیس نو کېدی شي په دې سټو ته ناستو ځکه یې تابعداري کوله الله وایي وما كان لهم او نو د هغې دپاره علیهم من سلطان په دی باندې څه زور نه و د شیطان الا لنعلم مگر دا چې راښکاره کړو مونږه من یؤمن بالآخرة هغه چا لره چې ایمان لري په آخرت باندې ممن هو منها فی شک د هغه چا نه چې هغه په شک کې دی وربک علی کل شیء حفیظ او رب ستا په هر شي باندې حفاظت کوونکی دی قل ادعوا الله ورته ویې راوبلئ الله اوس دې کې د صورت دویمه موضوع بیانوي چې هغه څه دی رد شرک پیغمبر ته وایي چې ته دې مشرکانو ته ویوه چې راوبلئ ستاسو دا باطل معبودان راوبلئ چې تاسو پې ګمان کوئ د الله نه ما سوا ستاسو معبودان راوبلئ زعمتم من دون الله چې تاسو ګمان کوئ په هغې باندې چې دی معبودان دي د الله نه ما سوا لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض چې اختیار نه لري په اندازه د ذرې په اسمانونو نه په ځمکه کې وما لهم فيهما من شرك او نشته د دوی لره په دې دواړو کې څه برخه هم نشته وما لهم منهم من ظهير او نشته د الله لره منهم د دوی نه من ظهير څوک مددګار د الله ګوره څوک نه برخدار شته چې په کائناتو کې الله د ځان سره چلی او نه څوک مددګار شته دی چې الله مددګار غواړي
خوص سفارش هم نشي کوله. ولا تنفع الشفاعة او فیده با نور کئی سفارش کول عنده دا اللہ پنیز باندے الا لمن اذن لا مگر اغا چاہتا چیز اجازت ورکڑی اللہ دا پارا حتی اذا فزع عن قلوبهم تردی چی کلا یر لرک لیشی دا زلونو دا دوینا او اللہ اخیرت غروب اللہ بیانی چی دی د دې د زړونو نه یېره لرې شي د دې ملایکو د دې حالات. قالوا ماذا قال ربكم نو دا ملایک به وایي په خپل منځ کې چې الله څه وویله رب ستاسو. دا بره ملایک به د دې نه به تپوس وکړي څه وویله هغوی به ورته وایي قال ربكم قالوا الحق نو دوی به وایي چې حق خبرې وکړه. حق خبره څه ده چې د الله د اجازت نه بغیر سفارش نشته. لکه ملائک به بخپل هم د الله نه یریږي که نه نو دا چې د الله نه یریږي دا ملائک بخپله او د الله خبرې ته محتاج دي او هغوی ته انتظار دي نو دوی به څنګه ستاسو سفارش وکړي. وهو العلی الکبیر او هغه الله اوچت دی او لوی ذات دی. قل من یرزقکم من السماوات والارض وتوی او څوک دی چې رزق درکوي تاسو ته د اسمانونو او د ځمکو نه څوک رزق درکوي. قل الله نو دی به وایي چې الله. وانا او ایاکم او یقینا مونږ یې تاسو لعلى هدن یا به په هدایت یو او فی ضلال مبین یا به په ګمراهۍ ښکاره کې یو. یا به زه ګمراه یم او یا به تاسو ګمراه یئ. یا به زه په هدایت یم یا به تاسو په هدایت. داسې خو نشي کېدی که نه چې ټول به یو شانته یو. قل لا تسألون عما اجرمنا ورته ووایه تپوس به نشي کېدی تاسو نه د هغې جرم چې مونږ کړی دی. مونږ چې څه کړي دي د هغې تپوس تاسو نه الله نه کوي. زموږ د عمل تپوس تاسو نه کېږي. هر سړی د خپل ځان غم وکړي. دې کې الله مشرک متوجه کوي چې ګوره د خپل عمل ته وګوره چې د عمل ته څه کې عمل دی غلط دی نو عمل دی درست کا برابرې کا نو ایمان راوړه. دا د دعوت طریقه ده. ولا نسأل عما تعملون او تپوس نشي کېدی زمونږ نه د هغه عملونو چې تاسو یې کوئ. بله طریقه د دعوت. قل یجمع بیننا ربنا ورته ووایه راجمع بکی مونږ لره رب زمونږه ثم یفتح بیننا بالحق بیا به فیصله وکړي په منځ زمونږ کې په حقه. دا بله طریقه د دعوت ده. نو ځان تیار کړه که نه هغه وخت هغه فیصلې ته. بیا به هغه وخت کې ته څه جواب ورکړې مشرکه چې الله ته نه منې. دا کائنات الله پیدا کړي دي دا ته نه منې. الله تقدیر نه منې. قرآن یې رالیږلی نه منې. هلته به څه جواب ورکړې. وهو الفتاح العلیم او الله ښه فیصله کوونکی دی او پوهه دی. قل اروني الذین بله طریقه ورته ووایه وښیوئ ما ته هغه کسان الحقتم به شرکا چې پیوسته کړي دي تاسو د الله سره چې شریکان دي د الله یعنې کوم باطل معبودان چې تاسو د الله سره شریک کړي دي او څه کارنامې هم کړي دي د الله نه مسوا. نو دا ما ته وښیوئ. کلا نو هیڅ چرې نشي کېدی. بل هو الله العزیز الحکیم بلکې همدغه الله زورور دی حکمت والا دی. نو ستاسو معبودان دا زورور دي زورور نه دي. وما ارسلناک الا کافة للناس او نه لېږلی مونږ ته مګر ټولو خلکو ته بشیرا و نذیرا زیری ورکوونکی یره ورکوونکی. ولكن اکثر الناس لا يعلمون لیکن ډېر د خلکو نه پوهېږي. ويقولون ودی وی متى هذا الوعد کله به دا وعده د قیامت ان کنتم صادقین که چېرته تاسو رښتینی. قل لكم میعاد یوم ورته ویویل تاسو دره وعده د یو ورځې ده. لا تستأخرون عنه ساعة چې نه به شي وروسته کېدی تاسو د هغې نه یو ساعت. ولا تستقدمون او نه به مخکې کېدی شئ. اوس د کافرانو انکار ذکر کوي. وقال الذين كفروا ووی هغه کسان چې کفر یې کړی دی لن نؤمن بهذا القرآن هیڅ چرې مونږ ایمان نه راوړو په دې قرآن باندې. ولا بالذي بین یدی او په هغې چې مخکې د دې نه دي. ولو ترى اذ الظالمون
او ته به وینې په هغه وخت کې چې کله ظالمان موقوفون عند ربهم ودرولې بشي په نس د رب د دوی باندې یرجع بعضهم الى بعض القول ورګرځي به بعضې د دوی بعضو ته خبره یعنی جوابونه یو بل سره به خبرې کوي د قیامت په وخت د دوی هغه جګړې الله اوس بیانوي چې قیامت کې به دوی یو بل سره جګړې کوي یقول الذین استضعفوا نو وایي به هغه کسان چې کمزوري ګڼلی شوي وو للذین استکبروا کسانو ته چې لویي کړې ده لولا انتم لکنا مؤمنین که چېرته تاسو نه وې نو خامخا موږ به مؤمنان وې که چېرته تاسو نه وې متکبرانو مشرانو نو موږ ایمان راوړو ستاسو د وجې نه موږ د ایمان نه محرومه شو قال الذين استكبروا نو بیا به دا مشران ورته څه وایي وایي به کسان چې هغې لویي کړې ده للذین استضعفوا هغه کسانو ته چې کمزوري ګڼلی شوي وو انحن صددناکم عن الهدى آیا موږ منع کړي تاسو د هدایت نه موږ تاسو ته ویلي چې تاسو موږ پسې مه راځئ چې موږ پسې راځئ هدایت نه موږ منع کړي وایي اذ جاءکم بعد اذ جاءکم کله چې راغی تاسو ته بل کنتم مجرمین بلکې تاسو مجرمان وایي تاسو خپله موږ پسې را روان وایي موږ خو تاسو نه وی را روان کړي وقال الذين استضعفوا وایي به کسان چې کمزوري ګڼلی شوي دي للذین استکبروا هغه کسانو ته چې لویي کړې ده بل مکر اللیل والنهار بلکې منع کړي بلکې هغه چلونه ستاسو د شپې او د ورځې موږ منع کړي وو هغه ستاسو چلونه وو چې تاسو به موږ ته چلونه جوړول خبرې به م راته کولې اذ تأمروننا کله چې به حکم کو تاسو موږ ته ان نکفر بالله چې کفر وکړو په الله باندې ونجعل له اندادا او وګرځو موږ هغه لره شریکان واسروا الندامه او پټه به کېدی په دغه وخت کې پښیمانتیا لما رأوا العذاب کله چې ویني دی عذاب وجعلنا الاغلال او موږ ګرځو توقونه فی اعناق الذین کفروا په سټونو د هغه کسانو کې چې کفر یې کړی دی هل یجزون الا ما کانوا یعملون سزا نه ورکولی کېږي دی ته مګر د هغه عملونو چې دی کول دا خو ستاسو د وجې نه چې تاسو موږ د حکمونه کول نو موږ د دې وجې نه ګمراه شو په الله باندې م کفر وکړه او د الله سره م شریکان جوړ کړه مشرکان شو نو په دې وخت کې به پښیمانه شي چې کله عذاب وویني او الله به ورله سخت عذاب ورکړي وما ارسلنا فی قریة من نذیر اوس الله په دې کې پیغمبر له تسلي ورکوي چې هر رسول چې کله راغلی دی د هغې مقابله شوې ده د شرک ردې چې کړی دی خلکو انکار کړی دی خیر دی که دا قریش هم ستا مخالفت کوي او انکار کوي نو ته په دې باندې څه کېږه په دې مه غمجن کېږه دا شرک او کفر دا به الله ختم کړي او دا د الله طریقه را روانه ده د مخکې نه د مجرمانو سره او د انبیاو سره چې مجرمان خلق د انبیای تنګړي دي په دې مخه پکې وما ارسلنا فی قريه او نه دی رالیږلی مونږ په یو کلي کې من نذیر یې راورکوونکی الا قال مترفوها مگر ویلي دي مستانو مترفون هغه مستانو ته وایي هغه کبرجنو مالداره خلکو انا بما ارسلتم به کافرون یقینا مونږ په هغه څه چې تاسو پې لېږلی شوي په هغې باندې کفر کوونکي یو نه منو سره دا خبرې وقالوا نحن اكثر اموالا او دا څه شي دوی دوکه کړي وو دی ویل چې خو زمونږ مالونه ډېر دي او بچي زمونږ ډېر دي دا د زمونږ سره هر څه ډېر دي دا خو یو امتحان الله په دې باندې راوستی دا خو د الله د دوستۍ یو علامه نه ده چې چاله الله مال ورکړي او بچي وله ورکړي نو د دې خو دا مطلب نه دی چې ته په حقه باندې روان یې دوی ویل چې موږ په حقه نه وې نو الله دا مالونه ولې راکول موږ له بچي ولې راکول او دوی ویل چې موږ ډېر یو اموالا و اولاده په اعتبار د مالونو او د اولادو سره وما نحن بمعذبين او نه یو مونږ عذاب راکړی شوي قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء وتوی و یقینا رب زما چې دی پراخوي رزق چاله چې وغواړي ويقدر او تنګوي کموي ولكن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثره په خلکو کې ډېر په خلکو کې نه پوهېږي وما اموالكم او ندی مالون ستاسو ولا اولادكم او اولاد ستاسو بالتي تقربكم عندنا زلفا فاغه طریقه چې را نږدې کړئ را نږدې کی تاسو مونږ ته را نږدې کی زلفا په نږدېکت سره د مالونو چې دی دا خو تاسو مونږ ته را نږدې کولی نشي
مگر هغه څوک چې ایمان او عمل صالح پکې د هغه په دې طریقه باندې موږ ته رانږدې کېدی شي. نور مال خو د دې ذریعه نه دی چې ته پې الله ته ځان نږدې کړي چې ایمان او عمل صالح تا سره نه الا من آمن وعمل صالحا، مگر هغه څوک چې ایمان یې راوړی دی او عمل یې کړی دی نیک. فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا، نو دغه کسان دی لره دی بدله دوچنده په سبب د وجه د هغه عملونو چې دی کړی. وهم فی الغرفات آمنون، او دی به په بنګلو کې او امن والا وي. والذین یسعون فی آیاتنا، اوس د کافرو حال بیانوي چې کوم خلک زموږ د آیاتونو نه انکار کوي او د هغې باره کې د خلکو په زړونو کې شبهات اچوي او دا ګمان کوي چې دا به زموږ نه بچ شي، نو الله وایي د خلاصېدو نه دی، الله وله جهنم تیار کړی. والذین یسعون فی آیاتنا، او هغه کسان چې کوشش کوي په آیتونو زموږ کې معاجزین مقابله کوونکی دی. اولئک فی العذاب محضرون، دغه کسان به په عذاب کې حاضر کړی شي. قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، وتوی و یقینا رب زما پراخی رزق چاله چې وغواړي، من عباده د خپلو بندگانو نه، ویقدر له او کموي غلره، چاله کموي او چاله زیاتوي. وما انفقتم من شيء فهو يخلفه، او هغه چې خرج کوئ تاسو څه شی نو الله به بدله درکوي د هغې. یخلفه خلیفه به راولي الله د هغې. الله څه کوي په بدله کې له نور مال درکوي چې څومره مال ته خرج کوې نور دله درکوي. وهو خیر الرازقین، او الله غوره دی د رزق ورکوونکو نه. ویوم یحشرهم جمیعا، اوس بیا د قیامت حالات راوړي چې هغه ورځ رایاد کړي چې دا خلک به د الله مخې ته راجمع شي، د الله مخې ته به راجمع شي، بیا به څوک خبرې نشي کولی په هغه ورځ باندې چې راجمع به کړی شي جمیعا ټول. ثم یقول للملائکة، بیا به ووایي ملائکو ته هؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، آیا دا کسان خاص تاسو لره د عبادت کوونکي وو؟ ملائکو ته به ووایي دا مشرکان به الله شرموي دغه ځای کې چې دی ته تاسو ویلي چې تاسو زموږ بندګي کوئ. ملائکو ته به الله ته خو پته ده، خو دا مشرکان به الله شرموي په دې ځای کې. ملائکې به ووایي قالوا سبحانک، نو دی به ووایي پاکي ده الله تعالی را، انت ولینا من دونهم، ته زموږ واکدار یې بغیر د دوی نه، تا ته خو پته ده الله موږ داسې کار چېرته کوو. بل کانوا یعبدون الجن، بلکې دی بندګي کوله د پیریانو. اکثرهم بهم مؤمنون، چې ډېر د دی نه په هغې باندې یقین کوونکي وو. دی خو د هغې سره تعلق جوړ کړی و، د پیریانو په وجه باندې دی ګمراه شوي وو. فالیوم لا یملک بعضکم لبعض نفعا ولا ضرا، نن ورځ الله به نورم دا کافران وشرموي په دې خطاب. نن ورځ به اختیار نه لري بعضې ستاسو لره د بعضو نفعا د نفع ورکولو، ولا ضرا او نه د نقصان، نه نقصان در کولی شي او نه ضرر. او مشرکانو ته به ووایي ونقول للذین ظلموا، او به وایو موږ هغه کسانو ته چې ظلم یې کړی دی ذوقوا عذاب النار، وڅکئ عذاب د اور، التي کنتم بها تکذبون، هغه اور چې تاسو هغه به تاسو دروغجن ګڼو. واذا تتلى عليهم آیاتنا بینات، اوس اسلامی دعوت دا ته چلی نو په لاره کې به مشرکان مختلف قسم خنډونه اچوي که نه، او بېلابېل چلونه به جوړوي. نو ته به څه کې طریقه ښیي. کله چې لوستلی شي په دې باندې آیتونه زمونږه واضحه، قالو نو دوی وایي ما هذا الا رجل، نه دی دا مګر دا خو یو سړی دی، یرید ان یصدکم، دی غواړي اراده لري چې منع کړي تاسو لره، عما کان یعبد آباؤکم، د هغه څه نه چې عبادت یې کو پلارانو ستاسو، تاسو د پلارانو د دین نه اړئ، د دې خو اراده هم دا ده. وقالو او دی وی ما هذا الا افک مفترا، نه دی دا مگر دروغ دی او جوړ کړی شوي دي د ځان نه، دروغ یې راوړي دي او وایي چې دا خو ما د الله د طرف نه راوړي. وقال الذين كفروا للحق، او وی هغه کسان چې کفر یې کړی دی حق ته، لما جاءهم، کله چې راغی دی ته، ان هذا الا سحر مبین، نه دی دا مگر جادو دی ښکاره.
دوی پر خپل جواب کې په شک کې دي چې اوس کوم جواب وکړو، جادو ته ویو، دروغ ورته ویو، څه ورته ویو، دا سړی لیونی شوی دی. وما آتیناهم او ندی ورکړي مونږ دوی ته من کتب یدرسونها څه کتابونه چې دی لولي هغې لره. الله وایي دې مشرکانو ته موږ دا نه دي ورکړي کتابونه چې په هغې کې داسې دلایل موجود دي چې تاسو زما سره شریک جوړ کړئ. دا کتابونه هم دې سره نشته. نو چا به ویل کېدی شي چې دوی د پیغمبران راغلي او هغوی ورته ویلي چې تاسو د الله سره شرک کوئ او دا یې وله جایز کړی. نو الله وایي وما ارسلنا الیهم قبلک من نذیر او نه دی رالېږلی مونږ دوی ته مخکې ستا نه یېره ورکوونکی. وکذب الذین من قبلهم اوس د مکې مشرکانو ته الله دمکي ورکوي چې ګوره مخکې خلکو هم پیغمبران دروغجن ګڼلي وو او د مکې والاو ګوره تاسو هم دا کار کوئ نو هغوی خو ستاسو نه په څو چنده قوي خلک وو، تاسو نه ډېر هم مضبوط هم هر لحاظ سره قوي وو. تاسو خو د هغې لسمې حصې ته هم نه وی رسېدلي، نو تاسو څنګه بیا کفر کوئ او هغې الله تباه و برباد کړه نو تاسو به هم تباه کړي. ګوره تاسو خو ته هېڅ هم نه ښکارئ. وکذب الذین من قبلهم او تکذیب کړی او دروغ ویلي هغه کسانو چې مخکې د دوی نه وما بلغوا معشار ما اتیناهم او نه دي رسېدلي دوی لسمې حصې د هغې ته چې ورکړی و مونږ هغوی ته. دا د مکې مشرکان خو د هغې لسمې حصې ته هم نه دي رسېدلي. هغوی څه وکړه فکذبوا رسلي نو دروغجن یې وګڼل هغوی رسولان زما. فکیف کان نکیر نو څنګه شو عذاب زما به هغوی لره نکیری لهم زما عذاب به څنګه شو. قل انما اعظکم بواحده وصلی الله علیه پیغمبر ته وایي ورته ویې و دې خلکو ته یقینا زه نصیحت کوم تاسو ته بواحده په یو خبره باندې. خبره څه ده؟ ان تقوموا لله مثنى وفرادا دا چې ودرېږئ تاسو د پاره د الله دوه دوه وفرادا یا یوازې یوازې. ثم تتفکروا بیا فکر وکئ ما بصاحبکم من جنه نشته ستاسو په ملګري باندې څه لیونتوب. لیونی هم نه دی، دماغ یې خراب خو نه دی او نه دا ګډې وړې وی، دا خو ښه په خود باندې دی، نه شاعر دی او نه جادوګر دی. ځکه په شعر باندې شاعر هم نه دی او په جادو باندې خدای خپل مرد کوي او نه خدای په دې کار باندې څه پیسې غواړي. نو سوچ وکئ ګوره دې خبرو کې من جن او نه په ده باندې څه لیونتوب شته. ان هو الا نذیر لکم نه دی دا مګر یېره درکوونکی دی ستاسو لپاره بین یدی عذاب شدید مخکې د عذاب سخت نه. قل ما سألتکم من اجر فهو لکم ورته ووایه حقیقت خبره دا ده هغه چې ما غوښتلی ستاسو نه څه مزدوري نو هغه دې ستاسو شي. خو مزدوري هم نه غواړم. ان اجري الا علی الله نه ده مزدوري زما مګر په الله ده. وهو على كل شيء شهيد او هغه په هر څه باندې حاضر دی ګواه دی. قل ان ربي يقذف بالحق ورته ووایه یقینا رب زما ورګزاري حق لره په څه باندې په باطل باندې ورګزاري. علام الغیوب او عالم دی په غیبو باندې په ټولو غیبو باندې الله پوهیږي. قل جاء الحق ورته ووایه راغی حق وما يبدئ الباطل او ابتدائی پیدایش نشي کولی باطل وما يعيد او نه دوباره پیدا کولی شي. نه ابتدا کولی شي باطل او یې استفهامیه دی آیا باطل چې دی دا ابتدائی پیدایش کولی شي؟ نشي کولی او نه دوباره کولی شي. قل ان ضللت ورته ووایه دې خلکو ته که زه چېرته ګمراه یم فانما اضل على نفسي نو یقینا ګمراه کېږم به وبال به زما په خپل ځان باندې. و ان اهتدیت او که چېرته زه په هدایت یم فبما یوحى الی ربي نو په دې وجه باندې چې وحی کړی ده ما طرف زما. انه یقینا دا الله چې دی سمیع اوریدونکی دی قریب نږدې دی. ولو ترى اذ فزعوا مستدید مرګ حال الله بیانوي. مرګ حال کې به دوی څه کوي کله چې او که چېرته ویني ته دوی لره اذ فزعوا کله چې به دوی ویرېږي د مرګ په وخت کې
فلا فوتا نو نبی بچ کېدل په دغه وخت کې واخذوا من مکان قریب او وبنیولی شي دی د ځای نږدې نه به راونیولی شي لکه مرګ خو د هغې نه خو تېښته نشته دی که وقالوا آمنا به او دی په دغه وخت کې به وایي چې اوس موږ ایمان راوړی دی په دې د ایمان به د دې قبلیږي وأنى لهم التناوش او د کم ځای نه به یې دی لره رانیول من مکان بعید د ځای لرې نه ځای وړاندې تناوش رانیولو ته وایي ځای لرې څنګه دی ځکه چې دا خو مري که نه آخرت ته روان دی او ایمان تی چېرته پاتې شو په دنیا کې پاتې شو یو سړی چې هغه په آخرت کې دی او یو شی په دنیا کې دی نو دا رانیولی شي نه شي رانیولی ځکه دلته خو پته ولګېده چې اوس خو زه د دنیا نه روان یم نو ایمان بیا نه شي رانیولی دی وقد کفروا به من قبل او یقینا کفر یې کولو په هغې باندې مخکې د دې نه دا مرګ چې ورته نه و راغلی هغې وخت یې خو نه منه اوس چغې وایي چې ایمان راوړم فرعون ایمان خو ځکه قبول نه شو که نه ویقذفون بالغیب او دی ولي غیب یعنی پټو خبرو لره بدلیل خبرو لره من مکان بعید د ځای لرې نه وحیل بینهم او پرده به راشي په منځ د دوی کې و بین ما یشتهون او په منځ د هغې کې چې دی غواړي کله چې انسان مړ شي نو د انسان او د خواهشاتو په منځ کې به پرده راشي یا ما یشتهون نه مراد دا دی چې دی ایمان غواړي که نه چې موږ مؤمنان شو نو دی به ایمان هم نشي راوړی اوس په دغه وخت کې پرده به واقع شي د دی په منځ کې ځکه مرګ د پرده راوسته دی جدا کړه او یا دا دی چې دی غواړي چې دی خو ویل چې زموږ معبودان دي دی به موږ بچ کوي او زموږ سپارش به کوي نو د دی دا خواهش به هم ختم شي او یا د دنیا هر خواهش دا ټول خواهشات به د دی ختم شي ما یشتهون هر هغه څه چې دی غواړي کما فعل باشیاعهم من قبل لکه څنګه چې کار کړی شوی و د دی نه مخکې باشیاعهم د دی په شان خلکو سره من قبل مخکې د دوی نه چې الله کړی و که نه او هغه خلک یې هم دقسې د دنیا نه بې ایمانه رخصت کړي او د هغې هېڅ خواهش نه و پوره شوی نو دی سره به هم دقسې کار وشي انهم كانوا في شك مريب یقینا ودی په شک کې سخت شک کې او دقسې الله بوتله د دنیا نه دې سره درس اختتام ته ورسېد وقفنا برست إن شاء الله سورة فاطر وعي هذا وصلى اللهم على نبينا محمد